د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پاموړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستۍ خبرونه ته نن یکشنبه د ثور د میاشتې 14مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 15 منټې سره سم لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. حنفي و اسلامي امارات په هیواد کې د روغتیا سکتور معیاري کول ته ژمن دي. فاریاب کې د ترافیکي پیښې له امله 4 کسان مړه شوي. او اسرائیل کې د نتنیاهو ضد لاریونونه مخ په زیاتېدو دي. اوس هم بشپړ خبرونه. حنفي وايي اسلامي امارات په هیواد کې د روغتیا سکتور معیاري کول ته ژمن دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون په جلا کتونو کې د 219 عمودي قلوردو له قومندان مولوي امان الدین منصور او پروفیسر ډاکټر عبدالکریم قیومي سره وکتل. په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې مولوي امان الدین منصور د دغه قلوردو د فعالیتونو برنامو په اړه معلومات ورکړل او ویلي د 219 عمري قلوردو مجاهدین له خلکو د دفاع په برخه کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي او د اسلامي امارات د مشرتابه او چاته د امنیت د خرابولو او خلکو د هوساینې د ګډوډولو اجازه نه ورکوي. فاریاب کې ترافیکي پیښې له امله 4 کسان مړه شوي. د فاریاب مرکز میمنې ښار کې د یوې ترافیکي پیښې له رامنځته کېدو له امله 4 کسان مړه شوي دي. د فاریاب د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شمس الدین محمدي رسنۍ ته ویلي چې یاد ولایت مرکز میمنې ښار په کتاکم سیمه کې د یو فیلډر موټر چپه کېدو له امله 4 تنه مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې د پیښې جسدونه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د یادې پیښې لامل د موټر چلونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنی خبر. اسرائیل کې د نتنیاهو ضد لاریونونه مخ په زیاتېدو دي. هغه انځورونه او راپورونه چې نن یکشنبه الجزیره او نور نړیوالو رسنیو لوري خپاره شوي ښایي چې پرون د ورځې په اوږدو او تر شپې ناوخته پورې زرګونه اسرائیلیان په پلازمینې تل-ابیب کې پر لاریونونو لاس پورې کړی او د لومړي وزیر نتنیاهو پر ضد یې شعارونه ورکول. وروستیو خپاره شوي انځورونو کې لیدل کېږي چې دغه لاریونونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. لاریون کوونکي لومړی وزیر نتنیاهو د حماس او نورو فلسطیني جهادي ډلو پر وړاندې مبارزه او دغه راز د یادو ډلو بند څخه د خپلو عزیزانو په راخوشي کولو کې پاتې بولي او د نتنیاهو په ګډون د ګڼ نورو چارواکو د ژر استعفا غوښتنه کوي. د عامو اسرائیلیانو ترڅنګ دغه رژیم سیاسي اپوزیشن هم د نتنیاهو پر وړاندې ولاړ دی او په غزه کې د روانې جګړې پر مهال د ماتې له امله یې ملامتوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی لامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.